د خزي او خاون یعنی د میا بیوی په حواله سره یو ډیر مهم او ضروري مسله په دې مسله باندې ګورځان پوهه کې وګونه کولاو کې خاص کر کې چې کوم ځوانان وس ودونه کې یا ودونه کړلی په دغه حواله سره د غلط فهمي شکار دي. ظاهر خبره ده چې شریعت یو باونډري متعین کړل او ظاهر خبره ده د خزي د خاون د نکاح نه پس ظاهر خبره ده د بل سره تعلقات قائمول شي، لیکن دا هغه هم حدود دي او بعض معاملات داسې دي، بعض حالات داسې دي چې پاغي حالاتو کې هم بسری کول ناجایز او حرام دي. نو دا سینه چې تاسو په دغه حالاتو کې هم بسری وغیرہ کوي نو یقیني طور پر دا گناه کبیره دی او حرام عمل لنو. په دې مسالو باندې ډیر کسان دا چې هغه مخکې ودونه کړی بچي پیدا شوی لیکن د هغه نه باوجود هغه د دغه ګناهونو ځان نه بچ کی یا ته دغه شری مسلو علم نوي نو ټول چې څومره نارینه دي هغه غوونه کولاو کوي او په دې مسلو باندې ځان با خبر کی چې شریعت په دې حواله سره سوی بالخصوص د خزي د خاون چې کوم ملاپ دي یعنی هم بسری دا کورواله دي په دغه حواله سره چې کوم حالاتو کې هم بسری کول ناجایز او حرام دي. په هم بسری کې کم کارونه ناجایز او حرام دي، گناه کبیره دي او د دین علاوه شریعت په دغه حواله سره سوی یعنی د هم بسری طریقه صدا شریعت چې کوم حدود متعین کړل هغه سدي. بهرحال راځو اولنی هغه حالاتو طرف ته هغه اعمال او هغه کارونو طرف ته چې کم په هم بسری کې ناجایز او حرام دي. اول دا دی چې د حیض په حالت کې د حیض په حالت کې خزا خاون د یو بل سره هم بسری نشي کوله. اسی خو هم بسری ظاهره خبره ده مخکې هم ما دا خبره کړو چې هم بسری د خزي د خاون چې مل ملاپ ته د یو بل نفس د یو بل چې کوم دی نفع او چتول یا لذت اغست خون اغست دا خو شریعت نه صرف د اجازه ورکړل بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله خزا خاون هم بسریو کی نو په دې باندې هم الله حضرت دوتا اجر ورکړي. صحابه ورزوګه د الله رسوله په دې عمل باندې الله حضرت اجر ورکړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې کله یو زنانه او یو نارینه د زنا په ذریعہ باندې د عمل کینو هغه ته په ګناه ملاويږي نو کچري په حلاله طریقې سره خپل خواهش پوره کینو الله حضرت دې باندې د اجر هم ورکړي. لیکن با صورتونه داسې چې په هغه کې د عمل کول د نارینه زنانه لپاره چې کوم دي ناجایز او حرام دي. اوس مثال تور پر دغه شو د حیض حالت شو یعنی زنانه ته چې ماهواري راځي په هغه کې خپل کور والا سره هم بستری کول دا بالکل ناجایز او حرام دي. په قران مجید کې الله رب فرمایي ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ستاره خلق د حیض په حواله سره تاسو کې نو تاسو ته وایا چې دا ګندګي د نجاست ده. په دې حالت کې خپل خزو ته قریب هم مزي تر دې پورې چې هغه پاکي حاصل کی یعنی هغه د دې حیض نه بیماری نه جګم دې پاکي حاصل کی. او د حیض په حالت کې د خزي د نور جسم نه فائدہ او چتول شي لیکن د نامه نوالی تر د کم ځای پورې د زنګونو په میس کې چې کوم څومره د جسم حصہ ده د دې نه چې کوم دې نفع نشو چتول باقي د جسم نه چې کوم دې تاسو نفع او چتول شي. او د حیض په حالت کې هم بسری کول دا ناجایز او حرام عمل دی. دغه شانتي د نفاس په حالت کې هم خپل کور والا سره مصری کول ناجایز او حرام دي. یعنی چې کله د زنانه ماشوم پیدا شي او هغه ته بیماری راځي وینه راځي هغه ته نفاس ولېږي. د نفاس په حالت کې هم د کور والا سره مصری کول ناجایز او حرام عمل له بالخصوص د نامه نوالی تر زنګونو پورې چې کوم د جسم دغه حصہ دغه نه نفع او چتول ناجایز او حرام دي. د دین علاوه باقي د جسم نه چې کوم تاسو نفع غستې شي. د دین علاوه ظاهر خبره ده د روزي په حالت کې هم بسری کول ناجایز او حرام دي. یعنی د روزي په حالت کې تاسو ته هم بسری کولو اجازه نشته. کچري د روزي میاشوي ظاهر خبره د زنانه روزوي د نارینه روزوي نو د روزي په حالت کې هم بسری ناجایز او حرام دي. څنګه چې د روزي په حالت کې خلاص کی اجازه نشته دغه شانتي د هم بسری کولو اجازه نشته. د دین علاوه ظاهر خبره ده د هم بسری لپاره بعض کسان داسې وي چې هغه د کندو وغیرہ استعمال کوي. نو چې کوم نارینه د کندم وغیرہ استعمال کی صرف د دې وجنه چې بچي پیدا شي د هغه د رزق بس کیږي صرف د دې وجنه چې کوم دا کندم استعمالي په دغه صورت کې ظاهر خبره ده دا بالکل ناجایز او حرام عمل ځکه چې ماشوم پیدا کول او هغه رزق ورکول دا د الله رب العزت چې کوم دې پلاس کې دا یعنی رزق الله رب العزت ورکی. یعنی کوم رب چې د مور په خېټه کې الله رب العزت ماشوم ته رزق ورکی او بیا چې کله ماشوم پیدا شي الله رب العزت ورته د مور په سینو کې رزق چې کوم دې پیدا کی پي چې کوم دې د هغه جاری شي نو مخکې هم بیا الله حضرت رزق ورکی. نو کچري انسان خزا خاون صرف په دې وجه باندې د کندوم وغیرہ استعمال کی چې په هم سری کی چې ماشوم پیدا شي نو د هغه د رزق پس کیږي زمونږ وسایل نشته نو په دغه وجه باندې کچري دغه نیت وی نو ظاهر خبر ده دغه په هم سری کی کندوم وغیرہ استعمال دا ناجایز او حرام دي. ها اوس مثال تو پر یو ماشومول کې دی یا نور څه شریع عذر دی زنانه چې کوم ډیره کمزوري ده د بچو پیدا کول نه ده
یا نور داسې یو شرعي عذر دی نو په دغه صورت کې بیا د هغې گنجایش دی اجازه شته لیکن که شرعي عذر نه د هغې نه باوجود صرف په دې وجه باندې کنډوم استعمال چې ماشوم پیدا شي د هغه به څه کېږي هغه به د کوم ځای نه خوري څکي نو په دې صورت کې دا عمل بالکل ناجایز او حرام دی. دغه شانتي خپل کور والا سره د شا د لارې نه یعنی د غټو بولو چې کوم لار په هغې باندې همبستري کول دا بالکل ناجایز او حرام عمل کبیره ګناه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په داسې نارینه او زنانه باندې د الله رب العزت لعنت ورېږي چې کوم دا عمل کی یعنی د غټو په بولو باندې چې پلار باندې چې کوم دي کورواله هم بسری کی او دا لعنتی عمل له اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دی. ډیر کسان دا کوي چې یار الله حضرت په قران کې فرمایي چې ساسو زنانه چې کوم دي هغه ساسو لپاره د کیتی په مانندي تاسو چې کوم طرف نه راته غواړي نو راتلی شي نو یاد وساتئ د کیتی سره یعنی د پټي سره تشبیه ورکړل الله رب العزت نو په دغه کې لار یو ده یعنی څنګه چې موږ په پټي کې کار کوو او تخم واچو هغه بیا تخم غټ شي نو دغه شانتي الله رب العزت د زنانه د رحم سره یعنی بچدانی سره چې کوم دی الله رب العزت تشبیه ورکړه د پټي سره نو په دې کې چې کله د منی قطري لاړ شي دا غینه بیا د ماشوم پیدایش کیږي نو لار یو ده سمجھ کې مخابرات دي باقي طریقې تاسو مختلف اختیارول شي ولاړې پناسي مختلف طریقې چې کوم طریقو کې تاسو ته اساني وي یا لذت محسوس کیږي لیکن د دینه دا مراد نه چې تاسو هر یو عمل کول شي د شا پلار باندې د بول پلار باندې تاسو هم بسریو کې نو د دې اجازه پدې کې نشته او د دین علاوه ظاهره خبره ده په همبسری نه بعد یو څو خبر اکثر کسان داسې وي چې کله واده کی او د واده نه پس د اول شپې چې کوم حالت وي هغه دوستانو په مخ کې بیا شیر کوي دغه شانتي چې کوم جنکی وي خزوی هغه بیا خپل چې دوستانی جنکی وي د هغه په مخ کې خپل خاوند د خبرو ذکر کوي نو دا انتهایی کبیره ګناه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به داسې کس چې هغه خپل د ښځې تنهایی اختیار کړي یعنی همبستري وکړي او د هغې ذکر بیا د خلکو خپل دوستانو په مخ کې وکړي نو یقیني طور پر د ټولو نه مبغوث ترین د الله رب العزت په مخ کې د ټولو نه ناپسندیده انسان دغه وي چې کوم کس خپل د زنانه چې کوم خبرې دي د همبستري د وخت هغه خپل د دوستانو سره شیر کړي او دغه شان چې کوم زنانه خپل د دوستانو جنکو سره خپل د خاوند خبرې شیر کړي د همبستري د ټیم نو د قیامت پر ورځ باندې به ټولو نه بدترین مقام د دغه کسان وي دومره الله حضرت دا عمل ناخوښه دی او بیا د دین علاوه د دې مفسدات بیا ډېر دي. مثال دغه څه دی چې یو کس رالګي هغه خپل ښځه چې کوم دی خپل د خبرو په ذریعه باندې خپل د دوستانو مخ کې بربنډي یا دغه شانتي دغه ښځه رالګي خپل خاوند چې کوم دی خپل د دوستانو جنکو په مخ کې گویا بربنډي نو دا یقیني طور پر انتهایی قبیح عمل له کبیره ګناه دی حرام عمل له چې کوم نارینه یا زنانه خپل چې کوم د همبستري د ټیم خبرې دي هغه خپل د دوستانو په مخ کې شیر کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه باندې ډېر سخت وعید فرمایلی چې ټولو نه مغوث ترین د ټولو نه بدترین مخلوق کسان باغوي چې کوم کسان په دې ګناه کې مبتلا وي نو د دې عمل نه بسان ساتي. دغه شانتي یقیني طور پر د همبستري چې کوم شرعي حواله سره طریقه دا یقیني طور پر څه خاص طریقه نشته لیکن بهرحال چې کله هم همبستري کوي نو په دغه حواله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې د خرو په شانتي مزي بلکې پرده وکي یعنی څنګه چې خره کل عام اړم وي څه قسمه پرده وي غیر نه وي نو خو به د خلکو مخ کې همبستري نه کوي بالکل په جدا الګ کمره کې پټ چې بل څوک الته کې کته نشي او د دین علاوه کچې تاسو یوازې هم په کمره کې نو بهتر او افضل دغه دا چې تاسو په ځان باندې پرده واچوي یعنی کمبل یا دغه شانتي صادر وغیرہ واچوي او دغه پردي خیال وساتئ. او د دین علاوه ظاهره خبره ده چې په همبستري کې چې کله تاسو همبستري کوي کله اراده وکړئ خپل خزو طرف ته ځئ نو په دغه حواله سره چې کوم دعا ده اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا دعا به وای په دې دعا په ذریعہ باندې چې کله تاسو ماشوم پیدا کیږي هغه به شیطان د شر نه د شیطان د اثر نه به محفوظ وي. او د دین علاوه ظاهره خبره ده چې سم مخصوص طریقه نشته په شریعت کې چې کومه طریقه به اختیاروي چې کومه طریقه کې تاسو ته لذت محسوس کیږي اساني وي نو هغه طریقه تاسو اختیارول شي لیکن لار چې کوم د یو پکار ده په بل لار باندې تاسو ته مخکې خبرو کړه چې بالکل ناجایز او حرام دي. د دین علاوه په قران مجید کې یو طریقه الله رب ذکر کړل فلما چې کوم خلکو اولاد نکېږي یعنی بانجوي زنانه اولاد نه کې بي اولاد وي نو داغو لپاره دا طریقه دا بهتره ده چې زنانه دلاندي او نارینه د پاسوي په قران مجید کې الله رب ذکر کړل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به چې کله خاوند راولېږي خپل خزراون غاړي او بیا د هغې نه بیا چې کوم دی حمل هلکه حمل چې کوم دی هغه ټیراو شي نو د دینه دا معلومیږي چې کله خاوند د پاسوي او نارینه کله خاوند د پاسوي او زنانه دلاندې وي نو په دغه صورت کې بیا ظاهره خبره ده د حمل ټهراویدو د ماشوم د پیدا کېدو چانس لګېدو زیات چې کوم دی امکان وي نو د کومو خلکو اولاد نه وي نو هغه په کار دغه چې هغه دغه طریقې اختیار کړي نو ان شاء الله تعالی الله رب عزت هغه ته اولاد نصیب کړي. بهرحال د خزي د خاوند
د همبستری په حواله سره د کوړالي په حواله سره د یو څو مهم او ضروري مسایل هم تاسو مخه ته بیان کړو. امید کوم چې دا مسایل به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.